د 1990 کال د فبرवरी په 14 نیټه د ناسا یو فضایي بیړۍ چې وایجر 1 نومیده د فضا یو پر اسرار او حیرانونکی عکس ثبت کړ. هغه وخت چې وایجر 1 دغه عکس ثبت کولو نو د وایجر 1 فاصله زموږ له ځمکې څخه 6 میلیارډ کیلومتره لري وه. که چیرته په دې عکس کې ښه ځیر شو نو یوه ډیره کوچنۍ شین رنګه نقطه ښکاري. دا نقطه بل څه نه بلکې زموږ خپله ځمکه ده. دا هماغه مشهور تصویر دی چې د ناسا لخوا اخیستل شوی. دا یوازینی تصویر دی چې له ځمکې څخه په لرې فاصله کې اخیستل شوی. همدا عکس وروسته د پیل بلو ډاټ په نوم ونومول شو. د وایجر 1 میشن په 1980 کال کې پیل شو چې هدف یې د لمریز سیستم د سرحداتو او بین ستوري فضا مطالعه کول و. اوس مهال نږدې 40 کاله کیږي چې دا فضایي بیړۍ زموږ له ځمکې څخه 24 میلیارډ کیلومتره لرې تللې ده. د ناسا په وینا چې په دومره کم وخت کې دغه وایجر 1 زموږ له ځمکې څخه دومره لرې تللی نو په راتلونکي وخت کې به ډیر ژر انسانان ورسره د تل لپاره اړیکه له لاسه ورکړي او وایجر 1 به د فضا په تورو تیارو کې د تل لپاره ورک شي. عبدالمنان افغان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. دا خبره د 1980 کال ده. هغه وخت چې انسان لومړی ځل د ځمکې نه 3,84,000 کیلومتره لرې د سپوږمۍ پر مخ قدم کېښود. نیل ارمسټرانګ دغه لومړنی انسان و چې دا تاریخي ماموریت یې سر ته ورسو. دوی هلته 2 ساعت او 15 دقیقې پاتې شول او د سپوږمۍ له سطحې څخه یې بېلابېل ډول خاورې او نمونې راټولې کړې تر څو چې پرې زیاتې څېړنې وکړي. په دغه ماموریت کې کومه د ایلین فعاله نښه ونه لیدل شوه. خو څه وخت وروسته د ناسا یوه سپوږمکۍ داسې پر اسرار عکسونه ثبت کړل چې دغه اخیستل شویو عکسونو کې حیرانونکې نښې ښکارېدې. په دغو عکسونو باندې ډیرو څېړونکو څېړنې وکړې خو د هغوی له ډلې څخه سکاټ ویرینګ یو دا نظر ورکړ چې په دغو عکسونو کې یو ډول عکس ده چې بالکل د یوې ودانۍ په څېر ښکاري. په سپوږمۍ کې د اخیستل شوی عکس یقینا د یوې ودانۍ په څېر ښکاري. که څه هم د دغه عکس په اړه سکاټ ویرینګ ښې څېړنې وکړي خو بیا ناڅاپه دا جوړښت ورک شو. اوس پوښتنه دا ده چې د سپوږمۍ پر سطحه هیڅ ډول انرژي او یا هم د هوا کومه نښه نښانه نشته نو بیا ولې څه علت و چې دا جوړښتونه په ناڅاپي توګه ورک شول. ځینو راپورونو کې دا تور پورې شو چې ناسا عمدن دا عکسونه ایډیټ کړي دي او له نړۍ اصلي حقیقت پټ کړی دی. نه یوازې دا بلکې یوازې څو کاله مخکې د سپوږمۍ پر سطحه د یو جنگي ټانک په څېر یو جوړښت هم لیدل شوی و. کله چې دا عکس خپور شو نو دا نظر ورکړل شو چې هلته ایلین موجوده فعاله حضور لري او همدا شک د مریخ په اړه هم راپورته شوی. ایلن ماسک دا پلان لري چې په مریخ کې انسانانو ته یوه بله دنیا جوړه کړي. د فضایي شرکتونو څخه ناسا او سپیس ایکس تر 100 زیات روباټونه مریخ ته لیږلي. دغه روباټونه له ځمکې څخه تر مریخه پورې 7 میاشتې وخت نیسي. د دوی له ډلې ځینې داسې وو چې د ښکته کېدو پر وخت تباه شوي دي او 6 دنې په بریالیتوب سره مریخ ته رسیدلي او دغو 6 روباټونو د مریخ پر اسرارو باندې زیاتې څېړنې کړي. مریخ چې زموږ له ځمکې څخه 296 میلیونه کیلومتره لرې دی خو تر اوسه داسې شیان پکې کشف شوي دي چې ټول ساینس پوهان انسانان او ټوله دنیا یې په حیرانتیا کې اچولې ده او بېلابېلې پوښتنې پیدا کړي دي. د مریخ څخه اخیستل شویو تصویرونو باندې د څېړنو وروسته سکاټ ویرینګ دا نظر ورکړ چې په مریخ کې حتما د ایلین فعالیت موجود دی او په مریخ کې ضرور ژوند کوي. په مریخ کې د څېړنو پر مهال داسې عکسونه ثبت شول چې تر اوسه پورې حقیقي معلومات نشته چې کوچني جوړ شوي اهرامونه، ودانۍ، د ایلین په څېر مجسمې، حیرانونکی جوړښت، منجمد شوی بوټی او حتی د یو ژوندي موجود ته ورته هډوکي جوړښت. په مریخ کې د کیوریاسټي رور لخوا اخیستل شوی یو تصویر داسې ډبره ښایي چې لکه یو چا چې په قصدي توګه جوړ کړی وي. دغه جوړښت د ځمکې اهرامونو ته ورته والی لري. ساینس پوهان دا تیوري ورکوي چې دا جوړښت د ایلین لخوا جوړ شوی یعنی فضایي مخلوقاتو دا جوړ کړی دی. چې له دې وروسته د مریخ په اړه نورې ډېرې زیاتې تیوریانې وړاندې شوې. د 2023 په جنوري کې د ناسا سپیس کرافټ MRO په مریخ کې یو عکس داسې واخیسته چې پکې یو د ټیډي بیئر په څېر یو شکل ښکاري. دا شکل دومره طبیعي ښکاري لکه هلته چې واقعا ایلین ژوند کوي او دا د دوی د ژوند نښه وي. له دې عکس وروسته دا انګېرنه هم راپورته شوه چې که هلته ایلین وي نو ښایي دوی زموږ د ځمکې انسانانو او حتی زموږ د حیواناتو په اړه هم معلومات لري. په 1980 کال کې د ناسا یوه فضایي بیړۍ وایکینګ 1 په مریخ کې یو داسې عکس واخیست چې پکې د مریخ پر سطحه د یوې لویې مجسمې مخ ښکارېده. دا عکس داسې ښکارېده لکه یو ایلین مجسمه چې د خاورې لاندې نښتې وي. خو وروسته ناسا وویل چې دا مجسمه نه ده بلکې یو غار دی چې د رڼا د لګېدو له امله د انسان مخ په څېر ښکاري. خو ناسا حتما له موږ څخه داسې څه پټوي چې موږ پرې پوه نه شو.
لدې عکس څو وخت وروسته د کیوریاسټي رور یو بل عکس ځمکې ته راولېږه چې پکې یو هډوکی ښکارېده. دا هډوکی داسې ښکارېده لکه د یو وړوکي قد ایلین هډوکی چې وي. دا جوړښت هم د مریخ پر سطحه و. د دې جوړښت په اړه ډېرې نظریې وړاندې شوې، خو ناسا وویل چې دا د کوم ژوندي موجود هډوکی نه ده، بلکې دا یوازې د تیزو هواو او یوه طبیعي بڼه ده. په 2014 کې د مارس روور په مریخ کې یو عجیب عکس واخیسته چې د مریخ له سطحې روښنایي لیدل کیږي چې بالکل د نامعلوم فضایي شی یا هم د UFO په څیر و، او داسې ښکارېده چې په مریخ کې ضرور ایلین موجودات شته. د دې عکسونو سربیره د مریخ له سطحې نور هم ډیر عجیبه او ډیر حیرانونکي جوړښتونه لیدل شوي، داسې شکلونه چې طبیعي نه ښکاري بلکې جوړ شوي ښکاري. خو د دې سربیره ناسا د دې ټولو عکسونو باندې کوم جدي معلومات نه دي ورکړي. د سکوټ ویرینګ په وینا په مریخ کې یقینا ایلین ټولنه شته، یا خو ناسا غواړي موږ ته درواغ ووایي یا خو دوی په خپله هم نه پوهیږي. د معلوماتو له کتلو او اوریدلو مو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.